د امریکا د اس اس جی ځواکونو یو غړي ټراویس میلز لیکلي وړاندې تر دې چې په افغانستان کې د باګرام اډې ته روان شو نو خپل وسایل مو سمبال کړل او لا هم د تګ پر لاره په لنډمهاله کېږدیو کې میشت یو. امریکایي ځواکونه رښتیا په باګرام کې ځای پر ځای کیږي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا د اس اس جی ځواکونو یو غړي ټراویس میلز لیکلي وړاندې تر دې چې په افغانستان کې د باګرام اډې ته روان شو نو خپل وسایل مو سمبال کړل او لا هم د تګ پر لاره په موقتي کېږدیو کې میشت یو. نوموړي وړاندې ادعا کړې چې شاجورونه مو ډک کړي، وسلې مو پاکې کړي، ګردنۍ مو ډکې کړي او د ډاډ حاصلولو لپاره مو ټول تجهیزات برابر کړي دي. دا ټول تیاری مو د دې لپاره وکړ تر څو ډاډه شو چې د اړتیا پر مهال ترې په سمه توګه استفاده وکړو. دا یوازې د نوموړي ادعاوې دي، خو تر اوسه هیڅ خپلواکي سرچینې دغه خبرونه نه دي تایید کړي. سره له دې چې په امریکا کې میشتې سرچینې د باګرام اډې پر سر د طالبانو او امریکا د جوړجاړي نهایي کېدو ادعاوې کوي، خو داسې راپورونه هم شته چې تر اوسه مذاکرات نهایي شوي نه دي او دغه څرګندونې د فشار لپاره استفاده کیږي. طالبانو تر اوسه د دغه امریکایي عسکر او د باګرام د سپارلو په اړه خپرو شوو راپورونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د امریکایي پوهنتون ښوونکي نجیب الله آزاد یادونه کړې چې د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باګرام هوایي اډه بیرته امریکا ته سپارل شوې او د 9 ګروپ ځانګړي ځواکونه د ځای پر ځای کېدو لپاره ور روان دي. د ده په وینا نږدې 1400 سرتیري به ژر په باګرام کې ځای پر ځای شي.